الحمد لله الذي ابتلى بعباده ليميز الخبيث من الطيب ويعلم أيها أقوى وجلد، والصلاة والسلام على سيدنا أزوار بهام العدا وعلى آله وأصحابه الذين لم ترعهم الكتائب الوافرة وإن كانوا أقل عددا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. الآية. عزتمندو، نمخکنا دا موضوع شروع وا چې بعضې خلک یا بعضې ناکاره مولیان هغه د پاکستان د فوج د ظالمانه پالیسۍ تایید کوي او هغوی چې دا 25 کاله کوم ظلمونه وکړل او کوم قتل عام د مسلمانانو وکړو، وحشیانه بمبارونه وکړو، مدارس او جوماتونه یې وړنګول، خلک یې په هجرتونو مجبور کړل، بېشماره شهیدان یې وکړل، بېشماره کونډې او یتیمانان یې وکړل او بېشماره مسلمانان یې په جیلونو کې وځورول. او دغه رنګې د امریکې سره یو قوي اتحاد وکړو او په هغه اتحاد باندې فخر کاو او د هغه اتحاد په نتیجه کې د کفارو سره ډېره قوي همکاري او مضبوطه همکاري وکړه او په دغه همکارۍ باندې په دغه اتحادونو باندې بار بار فخر هم کاو، اقرار هم کاو او اوس یې هم اقرارونه په خپله موجود دي او ټول مسلمانان د دې ټولو حالاتو عیني شاهدان هم دي. عزتمندو، بعضې ناکاره مولیان د هغې فوج صفت کوي، د هغې نه دفاع کوي، د هغې حمایت او د هغې همکاري کوي. په دا خاطر باندې من اراده وکړه چې په دې حواله باندې یو څه بیان نه وکړو او د دې موضوع هغه اصل حقیقت ټول واضح شي او شرعي حیثیت هم د دې واضح شي او معارض وکړو چې د دې شرعي حیثیت سره واضح کوي نو دې کې ډېر جهتونه دي، ډېر شاخونه دي، ډېر جوانب دي او ټول ډېر تفصیل ته ضرورت لري. که موږ چې هغه ټول تفصیل ونه کړو نو بیا هم هغه ضروري جهتونه به د دې مسلې واضح شي چې هغې کې به د چا شک او شبهه انشاءالله تعالی پاتې نه شي. اوس هم د چا به شک او شبهه نه وي، خو بیا هم بعضې ناکاره مولیان چې هغه د دغه ظالم حکومت، د دغه ظالم اجیر او غلام فوج د هغې مدح او صفتونه کوي، د هغې د وجې نه بعضې خلک په دوکه کې پرېوځي، هغې په شک او شبهه کې پرېوځي، اشتباه پیدا کېږي. نو په دا خاطر باندې موږ یو څو وضاحتونه کول غواړو. عزتمندو، مخکې موږ یو څو تمهیدي خبرې په اول بیان کې وکړې. په دې دویم بیان کې دا کوم ایتونه د سورة النساء 3 آیتونه دي، د هغې لږ تفسیر کوو، د هغې حاصل ذکر کوو، ځکه زموږ د دې موضوع سره د دغه ایتونو ډېر تړون دی، ډېر تعلق دی او د دغه ایتونو هم د پاکستاني فوج هغه حکم واضح کېږي او معلومیږي، شرعي حیثیت یې واضح کېږي، حکم یې معلومیږي چې د حکم دا د حربیانو دی، د حربیانو چې کوم حکمونه دي هغه په دوی هم جاري کېږي، لکه وروسته به دا واضح شي. عزتمندو، په دې آیات کې چې کوم ضروري مضامین دي او زموږ د موضوع سره تعلق لري د هغې وضاحت لږ کوو. دا آیتونه ډېر مهم دي او ډېر ضروري دي. د سورة النساء آیتونه چې کوم د منافقینو باره کې الله تعالی را لېږلي دي
په دې کې د منافقینو بحث دی او دغه حکمونه قسمونه پکې بیان شوي دي دارنګه دغه آیتونه کې بیا دغه اقسام هم دي دغه احکام هم دي دا ټول پکې واضح شوي دغه اتیا نمبر آیت نه شروع کیږي فما لکم فی المنافقین فئتین دغه آیات دی به یو کم نوی نمبر آیات دی به نوی آیات دی به یو نوی آیات دی څلور آیاتونه دي او د څلور آیاتونو باندې ځان پوهه کول ډېر ضروري دي او ډېر مهم دي په دې کې د منافقانو قسمونه هم دي او د هغوی حکمونه هم دي او بیا د دې قسمونو مصداقات په دې وخت کې ډېر زیات خلک دی او د بعضې قسمونو مصداق پکې د پاکستان فوج هم دی نو په دې خاطر باندې موږ د آیتونو وضاحت کول غواړو عزتمندو دا څلور آیتونه د سورة النساء چې دي چې د اتیا نه شروع کیږي د یو نوي آیات پورې په دې کې د منافقانو څلور قسمونه بیان شوي د بعضې قسم منافقانو سره قتال او جهاد شته او د بعض سره نشته دی بیا په دې کې په اول دو آیتونو کې د منافقانو اول قسم ذکر کوي او د هغوی حکمونه ذکر کوي چې د اول قسم دی منافقان دي دی ذلیل دي ګمراه دي دی سموالات کول حرام دي دی به نیولی کېږي او دی به وژلی کېږي نو منافقانو کې ځینې قسمونه شته چې هغوی نیول هم شته د هغوی وژل هم شته دریم آیات کې به دویم او دریم قسم د منافقانو ذکر کوي د دې حکم ذکر کوي چې دی به نه نیولی کېږي او دی به نه وژلی کېږي البته موالات د دې سم حرام دی په شان د اول قسم باندې بیا څلورم آیات کې څلورم قسم د منافقانو ذکر کوي او د هغوی حکم ذکر کوي چې دا څلورم قسم د منافقانو چې دی دی به هم نیولی کېږي وژلی کېږي په شان د اول قسم باندې نو حاصل د دې څلورو آیتونو دا دی چې اول قسم منافقان او څلورم قسم منافقان د دې حکم یو دی دی به نیولی کېږي هم دی به وژلی کېږي هم د دوی سموالات او تعلق ساتل دا هم حرام دي او دی په حکم د حربي کافرانو کې دي دا قسم منافقان دا اول قسم او څلورم قسم د دوی حکم د حربي کافرانو دی چې د دوی نیول هم شته د دوی وژل هم شته د دوی سموالات ساتل هم حرام دي او دویم قسم منافقان او دریم قسم منافقان به د هغوی حکم یو دی چې د دوی نیول او وژل نشته دی نو دې حاصل دا دی چې د اول دو آیتونو کې اول قسم منافقان ذکر کوي عزتمندو اول قسم منافقان کوم دي نو ګورئ اول قسم منافقان هغه دي چې هغه په دار حرب کې اوسېږي دار حرب کې اوسېږي او د کافرانو سره په جنگونو کې چې همکاري کوي د هغوی سره مرسته او مدد کوي ځکه منافقان په دې ځان پوهه کول پکار دي چې عزتمندو ځینې منافقانو سره قتال او جهاد شته او د ځینو سره نشته قسمونه پکې دي ټول منافقان یو قسم نه دي بلکې دی کې قسمونه دي درجه او مرتبې پکې دي دې خبرو مجان پوهه کول ضروري دي لکه د نبی علیه السلام سره مدینه طیبه کې منافقان اوسېدل خو د هغه منافقانو خلاف نبی علیه السلام جهاد او قتال نه دی کړی ځکه هغوی د کفارو سره همکاري نه وه کړې په جنګونو کې جنګ کې هغوی سره موالات داسې موالات نه وي کړي چې هغوی سره جنګونو کې حصه اخیستی بلکې د مدینې طیبې ډېر منافقان داسې وو چې هغوی به د نبی علیه السلام سره په جهادونو کې شرکت کاو او د کفارو خلاف به جنګېدل د مدینې طیبې منافقان داسې وو چې د مسلمانانو خلاف د کفارو سره نه دي ودرېدلي بلکې د مسلمانانو په ملګرتیا کې د کافرانو مقابل کې جهادونه کړي وو
لکه مثال جنگ احد 900 منافقان واپس شو چې دوی جهاد ته تلل مسلمانانو سره، خو بیا هم ټول نو واپس شوي ځکه ډېر لالته پاتې مو مسلمانانو سره. یو منافق پکې و قزمان په نوم باندې، هغه ته کافران وژلي وو په جنگ احد کې. عزتمند مدینه طیبه کې چې کوم منافقان اوسېدل نو هغه داسې نه وو چې هغوی د مسلمانانو خلاف د کفارو اتحادیانو د هغوی سره د هغوی په ملګرتیا کې د مسلمانانو خلاف جنګ کړی دی، د کفارو سره داسې همکاري کړې ده. یو قسم دغه و. ځینې قسم منافقان داسې وو چې هغه د مدینې طیبې نه بهر وو، نو هغوی بیا داسې وو چې هغوی د کافرانو ملګرتیا به کوله. نو دلته د هغه منافقانو حکم بیانوي چې یې منافق مسلمان دی، خو داسې مسلمان دی چې د کافرانو ملګرتیا کوي په جنګونو کې د مسلمانانو خلاف، لکه د پاکستان فوج چې ځان ته مسلمان هم وایي او په جنګونو کې د کافرانو ملګرتیا کوي د مجاهدینو د مسلمانانو خلاف. نو دی باره کې الله وایي چې دی سره دوستي مه کوئ، دی به نیولی کېږي به، دی به وژلی کېږي. لکه دې ایتونو مبارکې عبدالله بن عباس رضی الله عنه هغه د ایتونو دا مقصد بیانوي. ډېر مفسرین د هغې نه نقل کوي، زاد المسیر کې دارنګ ابن کثیر رحمه الله، ابن جریر رحمه الله، طنطاوي دا ټول دا تفسیر نقل کوي د عبدالله بن عباس رضی الله عنه نه چې عبدالله بن عباس وی بعضې خلک په مکه کې اوسېدل کلمې ویلې وه، خو دا مصیبت و چې د کافرانو مرسته به یې کوله په جنګونو کې. یو ځل د مکې نه راووتل، وایي چېرته که چېرته موږ له مخې صحابه کرام راشي نو موږ هم ځان ته مسلمانان ویو، موږ ته به که مشکل نه جوړوي. د دې وجې د مکې نه خلک راوتی وو، نو بعضې مسلمانان وایي چې دی سره جهاد کوو ځکه دی خو زموږ مقابل کې د کفارو مکې د مشرکینو مرسته کوي، ملګرتیا یې کوي. او ځینې مسلمانان وایي چې سبحان الله دی څنګه جنګ وکړو، دی خو زموږ شان کریمه وایي، نو څنګه په دې باندې موږ داسې جنګ وکړو، د دی وینه او مال مباح وګڼو، حلال یې وګڼو. نو مسلمانان دې باره کې دغه دوه ډلې شوي وو. نو بهرحال موږ دا زده کوو چې دا په نوم مسلمانانو او د کفار سره جنګونو کې چې دی همکاري کوله. نو د مسلمانانو دی د جهاد باره کې اختلاف راغلی او صحابه کرام دوه ډلې شوي وو. یوې ډلې وویل چې دا خو زموږ شانته کلمه وایي، موږ شانته کلمه وایي، مسلمانان دي، د دوی وینه او مال موږ له حلال نه دی، مباح نه دی، او دوی سره جهاد نه شو کولی. او ځینې صحابه کرام وویل چې نه، د دوی سره به جهاد کوو ځکه دی خو د کفارو سره همکاري کوي. نو دې کې اختلاف راغلی او د صحابه کرامو. لکه نن سبا بعضې خلک دې مسله کې اختلاف کوي چې دې فوج خلاف یا د امریکې په صف کې چې هر څوک ودرېدلي په هر نوم باندې چې که هغه د فوج او پولیس په نوم باندې او که د ملي اردو او د سولسوات او په بل نوم باندې یو شی همکارانو، په پاکستان کې په یو نوم یادېدل، افغانستان کې په بل نوم یادېدل. پاکستان کې د فوج او پولیس او د اف سی په دې نومونه یادېږي چې کوم عسکري خلک دی، نظامي خلک دی. افغانستان کې د ملي اردو، سولسوات او سټي پیټي او مخاکیان او اربکیان او په دې نومونه یادېدل. عزتمندو داسې خلکو په باره کې ځینې خلک شک کوي چې دوی سره جهاد شته او که نشته. نو الله تعالی په دې باندې مسلمانان ملامته کوي چې دې کې اختلاف مه کوئ او د دوی په جنګ کې او جهاد کې شک مه کوئ. او هغه چاله الله زورونه ورکوي چې هغوی وایي د دوی سره جنګ جایز نه دی، هغه چاله الله زورونه ورکوي. خو د آیت کې په دوه طریقو زورونه ورکوي. یو اجمالي زورونه ده چې فما لکم فی المنافقین، الله ستاسو څه وجه ده او څه دلیل دی چې د منافقانو مبارک تاسو اختلاف کوئ. او وروسته بیا تفصیلي زورونه الله ورکوي چې تريدون ان تهدوا من اضل الله، الله تاسو اراده لري چې هدایت والا وګڼئ هغه څوک چې الله ګمراه کړي. څه معنی؟
دا قسم منافقان چې د کفار سره جنگونو کې همکاري او مدد کوي د هدایت ولا مګړی او د کې اختلاف کول او د دې په جهاد نه قائل کېدل د دین الله منع کړي چې دغه اختلاف مکو د نور سره او اصل کې زورنا هغه چاله ور کوي آیات په ظاهر کې خطاب د دوړو ډلو ته دی خو اصل کې زورنا هغه ډلې لور کوي چې غوښتل د مسلمانان دی او د خلاف جهاد ناروا دی او د دې وینا تو یول حرام دی بنیادی زورنا هغه چاله ور کوي د دیون علامه جساس رحمه الله احکام القرآن کې وایي چې نه المسلمین عن ان يحسن بهم الظن ويجادل عنهم الله مسلمانان منکای چې دوی باندې خو ګمان ولکي مسلمان ته الله وایي په دې قسم خلکو خو ګمان مکوي چې د کفار سره په جنگونو کې ملګرتیا کوي لکه د پاکستان فوج په دې به ګمان نه کوي او اي يجادل عنهم د دې ترنه جګړه وکي د دې نسره جوابونه کوي دفاع کوي د دې په حق کې بیانونه کوي جلسه و اجتماعات او غونډه کوي د دې په حق کې نو خلاصه دا ده د آیات مقصد یو دا شو چې د هغه شخص اختلاف په دې مسله کې مکوي چې هغه د دې جهاد قائل دی بلکې تاسو هم د دې جهاد قائل شئ مکه دی وخت کې خلک مستاق کېدل شي چې هغه د پاکستان د فوج باره کې شک او شوبه کوي چې دونه غټه همکاري کو پر سره وکړه چې د مخکې بیان کې موږ لري تفصیل وکړو ورسې به تفصیل روان دی او د دې باوجود به هم یو سړی لري په جهاد کې شک کوي نو دا زورنه بنیادی د قسم خلکو لده چې تريدون ان تهدوا من ضل الله اته ځای اراده لري چې هدایت والا وګڼي یا سوچ الله گمراه کړي دا خو الله گمراه کړي او ته هدایت والا غړي او ته حق بجانب غړي نو دویمه خبر آیات کې دا یو آیاتونه کې سلور قسمونه د منافقانو بیانېږي او دای حکمونه دویم الله د مسلمانان د اختلاف نه منې کوي چې دوی باره کې به اختلاف نه کوي عزتمند د دې باندې الله مسلمانان ملامت کړي یو ځل اجمالاً به تفصیلاً او بنیادی ملامت کول هغه خلکو دي چې هغه د دې د جهاد نو قائله چې ګنې دې چې جهاد صحیح نه دی جهاد نه کېږي نو کدی وخت بعضی درباری مولیان شغل دي جهاد نه قائله او به عزتمندو لګو زهد د پاره یو خبره بلم کو چې دلته الله د دې قسم منافقان مبارکي دا خبره کوي چې دای سبب قتال کیږي دای مړم کوي ویم نشي او د دې سموالات او دوستی کولم حرام دي لکه مثال د پاکستان د فوج سموالات کول دا حرام دي څنګه د حربي کافر سموالات حرام دي د سیدای سم حرام دي څنګه حربي کافر وجلکی او نیولکی د شودایم نیولکی او وجلکی با نو دلته الله حکم بیان کو خروج سره خلق عذابونه به بیانای روس آیات راځي او نبی نمبر د سورۃ النساء کې چې ان الذين توفاهم الملائکه ظالمي انفسهم الله دا قسم خلق چې دای په جنگونو کې د کافرانو ملګرتیا کوي او دای له مرګ راشي نو د ځنکدن په وخت کې ملائک ډېر زور نه ور کوي چې فيما كنتم تاسو څه کې وایي یعنی هجرتونه مل نه کول اولم د کفارو ملګرتیا کوله جنگونو کې تاسو ول د کافرانو ملګرتیا کوله نو قالو كنا مستضعفين دای به شمو کمزوري کله شیو زمنګ بشواس نه کې د مجبور او کمزوري ځنکدن کې به یو ملائک زور نه ور کوي او بل الله تعالی وی چې دی جهنميان دي فولایک مأواهم جهنم دا جهنميان دي نو ګور عزتمندو دغه رښتنه آیات د ونوي آیات او دا مخکنی آیاتونه د اتاتیا نه شروع کیږي دا دواړه د یو قسم خلکو مبارک دي دا خلکو مبارک دي چې هغه ځان ته مسلمانان وي کریمه وي خو بل طرف ته د کافرانو سره جنگونو کې همکاري کوي لکه دلته بخاری شریف کې راځي نسائی کې راځي د عبد الله بن عباس عنه روایت باندې چې بعضی مسلمانان دا شیو چې د مشرکین ډلې ډېر ولا ان اناسا من المشرکین كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضی مسلمانان د شیو چې ایبه کفار ډلې ډېر ولا
د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله کې غش براله په غشي به ولګید مړ بشو یا به پتوره وهله شو مړ بشو نو دی باندې کې الله د ایتونه راولېګل د ایتونه د شي خلکو باره کې دي دا ټول مفسرین لیکلي تفسیر قرطبی ابن کثیر ابن جریر ابن عاشور دا ټول مفسرین دا مقصد بیان کړي خود دې خلکو یو بنیادی غلطی دا و چې دوی په جنگونو کې د کفارو سره ملګرتیا کړې وه دا 19 آیات کې چې کوم خلک ذکر شوی مخکې اتات یا نه چې کوم شروع کېږي نو بهرحال بعضې مفسرین دا هم لیکلي چې دا کافرانو د ځان سره په زور راایستلي وو کله چې جنگ بدر کې کافران د مسلمانانو مقابلې ته راتل جنگ ته راتل نو دا قسم مسلمانان چې هغې کلمه ویلې وه ځان ته مسلمانان ویل هغې د ځان څخه په زور جنگ ته راوستي او په هغې کې به څه کسان مړه وو کم کسان چې مړه وو د هغې نومونه مفسرینو بیا یاد کړي دي په نومونه یاد کړي چې دا و مسلمانان کلمې ویلې وه او ګوره عزتمندو کافرانو په زور باندې جنگ ته راایستلي وو نو بیا هم دې خلکو ته الله تعالی جهنمیان وایي او الله تعالی چې ځنکدن کې به ملایک دی له زورونه ورکوي او مخکې ایتونو کې څه وویل چې دې خلکو دا به نیولی کېږي دا به وجلی کېږي دې څه موالات کول دا حرام دي او عزتمندو دې خلکو ته په ایتونو کې ظالمان ویلي ظالمي انفسهم بل دې ته اشاره چې دې اخري خاتمې خرابې شوې ولې د کفارو په سب کې علماء ګرالی لکه بعضې فوج پولیس یا ملي اردو شوله ساتي او بل نوم باندې شهریږي دی د کفارو په ملګرتیا کې د امریکایانو په همکارۍ کې دی وجلی شو د اخره خاتمې خرابه شوه نو آیات کې دی ته اشاره ده چې توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم یعنې اخره خاتمې هم خرابه شوه او دې ته اشاره کوي چې ګورئ دا خلک مسلمانانو ولې مسلمانانو ځکه الله زورونه ورکوي په هجرت نه کولو باندې چې الله تاسو هجرت ولې نه کاو الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها زورونه الله تاسو هجرت ولې نه کاو دا هجرت زورونه ولې ورکوي ځکه دا د کفر په سب کې ودرېدل دا بنیادي په دې وجه شوي چې دی هجرت نه کاو که هجرت یې په وخت کلی وی نو کافرانو په زور نه ودرولی لکه نن سبا حکومتونه پاکستان په زور باندې خلکو باندې لښکرې جوړوي لښکریان ته جوړوي کمیټیانې پې جوړوي پیرود یې په زور باندې کېنوي نو دغه ننګې دغه مسلمانانو چې په زور باندې دی جنګونو ته راوسي او جنګ بدر ته نو دا خلک مسلمانانو دا کافر نو او دلیل یې دا دی چې الله زورونه په عدم هجرت ورکوي په کفر یې زور نه ده ورکړي چې تاسې ولې کفر کوو بلکې هجرت هم ولې نه کوو نو په هجرت نه کولو چې زور نه ورکوي دا مسلمان ته ورکوي او بل دې کې دې ته اشاره ده چې ګورې دا ځای نه هجرت کول دا ضروري هغه ځای کې پاتې کېدل نه پکار چې دونه د حکومت مجبوره کوي لکه عزتمندو بعضې علما داسې هم دي چې هغه د فوج په حمایت کې خبرې وکړي د مجاهدینو مخالفت کې خبرې وکړي بیا د مجاهدینو سره رابطه هم کوي چې ګوره زموږ مجبوري ده نو عزتمندو مجبوري بنیادي په دې وجه ده چې هجرت نه کوي که هجرت یې وکړو نو بیا دا مجبوري ختمېږي نو بهرحال عزتمندو موږ عرض دا کاو چې ګورئ دې ایتونو کې د سورة النساء اتات یم قسمونه حکمونه بیانوي او بیا دا اوونه وي کې د خلکو دپاره د زنکدن عذاب بیانېږي او بیا د قیامت عذاب چې زنکدن کې الله زور نه ورکوي او قیامت کې دی سری جهنمیان دي جهنم ته به ځي خو دا کم خلکو دا خلکو چې و مسلمانان کلمې ویله او د کفار سره په جنګونو کې همکاري کړې او د هغې سره په جنګونو کې شریک شوي د مسلمانانو خلاف نو عزتمندو دې ځای کې موږ دا سوال کوو دا تپوس کوو چې د پاکستان فوج دغسې دی او که نه دی دی خو چېرته یو جنګ کې لږ غونې همکاري کړې او مړه هم پکې دی و بیا دغه قسم خلک نو د پاکستان فوج د امریکایانو سره ډېره همکاري وکړه
او کنه دغه مسلمانانو د کفارو سره ډېره همکاري کړې چې کم جنگ بدر ته کافرانو په زور راوستیو جنگ بدر ته کافرانو په زور راوستیو د جنگ لپاره هغه ډېر په لږه پیمانه باندې همکاري کړې او په لږه اندازه باندې د پاکستان فوج کم همکاري کړې د کفر سره او کم وفاداری کړي دونه وفاداری دونه همکاري دغه مسلمانانو نه وکړي چې کوم د کفار سره په جنگونو کې ملګرتیا کړې و نو خپل عزتمنو ریتونو کې لکشو وکړي نور په ریتونو باندې روستا تفصیلی بیان نه روان دي بیان نه روستا کو او دا بیان په دې چې فعلال دا مجلس کافی دی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.